تاسو پوهیږئ دغه بعضې ځوانان چې اروپا ته راغلي دا ولې د ډپریشن د سوچونو فکرونو او حتی د لیونتوب هغه سرحد ته رسیږي د دې یوازینی دلیل دا دی چې دغه خلک احساس د مسؤلیت کوي دا خلک په دې سوچ او فکر کوي چې کورنۍ مې هلته پاتې شوله په افغانستان کې او زه دلته راغلی یم دلته د اسنادو نشتوالی او د کار نه زمینه په قانوني طور باندې که په غیر قانوني ډول باندې د خلک کار وکړي دولت یې نیسي نو د ده هغه تګ چې کوم د افغانستان نه تر دې ځایه پورې د ځان رسولی د هر شی فالتو شول په اوبو لاهو شول او بیا بله خبره چې تر شانه د فامیل فشار په هغه باندې چې والا فلان خو تللی د پیسې رالیږي ته یې ولې نه رالیږې دا هغه مسایل دي چې دغه خلک چې احساس د مسؤلیت کوي د ډپریشن د سوچونو فکرونو او حتی د لیونتوب هغه سرحد ته ورسیږي بله ورځ مې یو کس لیده چې په فرانسه کې و او الله اعلم که په کوم ځای کې و په چارایي کې ولاړ ده ورزش کوي او خلکو ته خاندي او د ځان سره خبرې کوي دا د هغو خلکو د جملې نه دی چې دغه خلک احساس د مسؤلیت لري خو د لاس نه یې څه نه راځي د بېوسۍ د وجې نه هغوی د لیونتوب ډپریشن او د سوچونو فکرونو ښکار شوي دي او ښکار کیږي او بله مهمه خبره دا خلک د دې ډپریشن او د دې سوچونو د فکرونو او د لیونتوب د خلاصون نه بیا څه کوي کله چې دا دوه کټګري خلک دي په دې کې یو هغه خلک دي چې هغه لږ هوښیار دي عقل لري او یو هغه خلک دي چې د هغوی سوچونه او فکرونه ډېر خام دي بیا کوم خلک چې د هغوی سوچ فکر خام ده یا د کم عمر دي هغه بیا په نشو قمارونو او په نورو غیر شرعي